بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان وینس یوټیوب چینل درنو مینوالو او درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ. روژه مبارکه میاشت مو متقدمه مو په خیر سلامتۍ سره رسولې وي. دوستانو 21مه روژه ده او د روژې مازدیګر دی، کلیوالي ماحول دی، ملګري یاران دوستان او سره د بندار جوړ دی. ورسره څنګ کې زموږ تکړه همکار میرزاخان حسن صاحب، محمد علي امان پکتیاوال صاحب، د رحمت احمدي، رمضان خان پکتیاوال صاحب او رحمت الله زولاني. نو ټول ملګري دي، هر یو به په خپل وار سره روژه خواله نه سره وکړي. کلیوالي مازدیګر دی، کلیوالي ماحول دی. حسن صاحب مهرباني. قربان زه هم په خپل وار سره ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روژه به یې په خیر سره تېرېږي او خدای تعالی دې وکړي چې له اجرونو او ثوابونو یې برخمن شي. نو په دې هیله مونږ تر څو پاتېله چې لیدونکي له دې خبر کړو چې له دې وروسته مونږ څه پلانونه لرو او څه رقم ویډیو لرو. هغه هر څه چې لرو له تاسو سره به انشاءالله وار په وار هغه شریکوو. مونږ څه چې لرو هغه د اختر لپاره لرو، هغه د اختر له مخکې لرو، هغه ټول هر څه درسره کړو. د دې لپاره مو دا ویډیو وکړو. که څنګه بلې حسن صاحب، لکه څنګه چې حسن صاحب یادونه وکړه چې مونږ د راتلونکي اختر لپاره په نوې بڼه په نوي نوښت سره ویډیوګانې لرو، برنامې لرو. هیله لرم چې دا برنامې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. تر پایه سره وګورئ، واورئ. اوس به راشو نورو ملګرو ته به هم بلنه ورکړو. پای به له ارمان صاحب څخه وکړو. ارمان صاحب بیروالي لیدونکو سره خپل نظر شریک کړه. مننه کوم صادق یار صاحب. زه هم په خپل وار سره د افغان وینس یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې مهاله روغ او جوړ وي او روژه یې په خیر تېره کړې وي. د 21مه روژه ده که نه؟ پکتیاوال صاحب که د اختر په اړه راته ووایي، اختر د څه آمادګي نیولې ده تر اوسه تر دې مهاله؟ مننه کوم صادق یار صاحب. اختر ته هم تر دې مهاله خو داسې عموماً رواجونه دا شی دي چې ځوانان وي یا مثال داسې لږ پاخه عمر وي، دا خو خامخا جوړې وکړي، چپل مپل وکړي. خو دغه تیاری مې نیولی ده، مثال جوړې مې کړې دي. دا شان صادق یار صاحب هم خپله اختر ته جوړې کړې دي، مثال چپل مپل مو کړي، کترې دي، داسې یو نیم شی مو اخیسته ده. خو ځینې دي چې ډېر سامانونه لا هم پاتې دي، ځکه چې اختر ته لا هم 9 ورځې نور هم پاتې دي که نه، 9 ورځې بعد اختر ته که او ځینې سامانونه همداسې پاتې دي. او دا همدا شان مو ماشومانو ته وړو ته هم کالي مالي یو شی بل شی جوړې موړې چپل مپل دا هم تر دې مهاله کړي دي اوسه پورې. مننه کوم الله تعالی ارمان صاحب بیا هم درته ګرځو. حسن صاحب ټول اختر په اړه راته ووایه، تا اختر ته څه آمادګي نیولې ده؟ دا چې اختر ته لا ورځې پاتې دي نو ما تر اوسه لا کوم شی نه دی کړی. نو غواړم چې د اختر لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت لري هغه ټول وکړم. نو ما اختر ته تر اوسه څه نه دي کړي. د دې لپاره چې لا ورځې شته، کالي دي انشاءالله سبا بله ورځ به کالي پرېږدو. دغسې داسې بوټونه او پسې کترې هر څه به کېږي انشاءالله. کوشش کوو چې دا وشي. ارمان صاحب یوه خپله بیا هم بیان کړه سره پیدا شه، دا بېرته پر ګرځو. مهرباني وکړه. پخپله داسې ده چې ارمان صاحب د ځینې ځوانان ځینې خلک چې په ځینې کلي کې یو شان لباس کوي، دا دود دا رواج ته څه ډول ارزوئ؟ په کومه سترګه ورته ګورئ دې رواج ته؟ دا څه ډول رواج دی؟ بالکل دا خو د ځوانانو یووالی د اتحاد ده چې دوی خو یو شان جوړې وکړي، یو شان مثال چپل وکړي، یو شان بوټونه وکړي، یو شان کترې مثال یو شان پکول یا خولۍ یې داسې اخلي که نه. او په تېر وخت کې د تېرو اخترونو کې موږ هم همداسې کړي دي، همداسې شوي دي. موږ په کلي کې ځوانانو یو شان جوړې مثال چپلې، کترې، کالي، دا د ځوانانو لپاره ډېر ښه یو یووالی او اتفاق ده که فکر وکړي که نه. دا ډېر ښه یو خوند هم دی او ښه کار هم ده. مننه. تاسو خو سږ کال همداسې اختر ته پلان نه لرئ چې مطلب یو شان کالي یو شان لباس وکړئ خپلو ملګرو سره؟ مننه کوم بیا هم. او سږ کال خو دا پلان موږ تر دې مهاله نه لرو چې مثال یو رقم جوړې یا لباس چې وکړو. او ځینې ځوانانو کړي هم دي، کلیوالو کړي دي، یو رقم چا بل رقم. خو د اختر نه بعد انشاءالله بیا داسې یو پروګرامونه دغه لرو، یا مثال صحبتونه وکړو، ساعت یې چکر وکړو. دا پلان به انشاءالله لرو. مننه. ژوندی اوسئ ارمان صاحب چې نیک نظر دې راسره شریک کړو. په وروستیو کې حسن صاحب لیدونکو ته څه پیغام لري چې اختر په ورځ کې څه باید وکړي؟ وروستی پیغام لیدونکو سره شریک کړه چې نور د بانډار پای ته ورسوي. دا چې روژه ده نو باید د انسانیت زړه وساتو. دې لپاره د یو انسان زړه ماتول داسې دي لکه د کعبې ورانول. نو د کعبې ورانول
ښه خبره نه ده. نو زه غواړم چې په اختر کې د ټولو ملګرو نه بښنه وغواړم. هغه کسان چې له یو بل څخه خوابدي دي مرور دي هغه د په خپلو کې سره پخلا شي، د دې لپاره چې د کینې او بحث نه جوړېږي. مینه او ورورولي وکړئ تر څو په هېواد کې سوله راشي. دا سوله د یوه انسان لپاره د یوه هېواد لپاره د وینې په څېر ده. د یو انسان په وجود کې چې وینه وي تر هغې زړه ژوندی وي. نو سوله همداسې د هېواد لپاره یو د وینې عناصرو په صفت بلل کېږي. قربان هغه زموږ سره چې پاتې یې مننه ژوندي ده. دوستانو یو یادونه باید وکړم چې زموږ په چینل کې نه وي زموږ چینل د سبسکرایب کړئ تر څو زموږ خوندورې ویډیوګانې ته تاسو زر در ورسېږي. زموږ د چینل پته ده افغان وینس یوټیوب چینل. موږ به تل هڅه کوو چې ستاسو په مخ خندا او مسکا راولو. تر بلې ویډیو چې بیا موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.